بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، دوستانو، انډیوالانو. خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاست او د عزت په جامه کې پټ یاست. ښه دوستانو، موږ تاسې په دغه ځای کې خپل هغه سوالونه ودرول او که چېرې هم د هغې اولنۍ ویډیو نه هم څه تجربه یا څه معلومات درته حاصل شوي خو ډېره ښه ده، او که نه نو زه به څه ووایم، زما خو دغونه وس کې وه چې لږ معلومات درکړم. اوس به څنګه چلو کړو؟ اوس به د دې پاکټ نه ووځو که نه. دا وګورئ، دغه ټول چې زه کې لیکم دا وګورئ، په دې کې دا ټول ما حل کړي دي. بیا به ستاسې په زړه کې ګرځي چې دا صرف همدغه سوالونه ده زده کړي دي او نور د ده نه دي زده، نو د دغه په خاطر باندې نو زه به د دې نه اوس ووځم. زه به تاسو ته یو بل سوال راوچت کړم چې مثال خبرې دغه 98 ته زه دغه ته به ورشو. صحیح ده چې دې کې عکسونه هم دي او په غیر د عکسونه هم دي، او ګورو چې څومره موږ حل کولی شو، څومره نه شو حل کولی. ځکه چې دوستانو دا 15 دقیقې ډېر کم وخت ده، او دلته سوالونه 98 سوالونه دي او هر یو ته 4 جوابونه شته دي. او په دې کې زه یو لږ غوندې معلومات درکوم چې مثال زه څنګه کولی شم، او دا ټول زه باره کې لیکوم. ښه ګورئ دوستانو چې په دې کې ما څه په نښه کړي او څه شی مې هغه کړي. مثال خبرې تاسو ته په دې ځای کې وایي چې آیا ته کولی شې چې ته د دغه ټرین یا د سړک د سړک په منځ کې چې دا هغه ځي د نه پوهېږم څوک قطار ورته وایي، څوک چې ورته وایي، څوک چې ورته وایي، چې تاسې کولی شئ د دې نه مخکې شئ، نو ته ورته څه جواب ورکوې؟ دلته صرف نه، د دې جواب ده نه. ښه ده. او په دې ځای کې مخکې چې په دې ځای کې درته په دې ځای کې څه جواب لري؟ په دې ځای کې اوس ما چې په نښه کړي یو خو چې دغه د ټولو نه وړوکی ده. دا دوستانو زه د خپلې تجربې خبره کوم. او یو په دې ځای کې وایي چې کین پلڅ است، یعنې ځای نشته ده. کومه خوا؟ په دې خوا ته حق نه لري البته، او په دې خوا ته به ځای نه وي. نو دا سوال هم ورسره صحیح ده. دغه سره نه مې دا زده کړی او دغه یو وړوکی ده. ښه اوس دا مثال درته وایم. او اوس په دې ځای کې څه وایي؟ ته کولی شې د دې موټر نه مخکې شې، ته په دې ځای کې وایي چې نه. ولې نه؟ ولې چې په دې ځای کې دلته لیکلي چې überholen sich weit ist zu ringen، یعنې هم لرې ده او هم داسې تاو شوی ځای ده. صحیح ده که نه؟ نو دغه په دې ځای کې دا یو جواب هغه ده. اوس وګورئ چې دا صحیح ده. او دغسې پسې مخکې ګورئ په دې ځای کې مثال دغه 10 او 20 صحیح دي. د دغو نه په نښه کې هلته 15 دي او دلته هم 15 دي، بس هغه غلط دي. دغه 10 او 20 صحیح دي. دا وګورئ دوستانو. او د دې نه خط ویلو ته ضرورت نشته. په دې ځای کې تا ته وایي چې آیا په دې ځای کې سیکل والا نه مخکې کېدای شي؟ نه. بس ورور یې ګوله کړه، دا کلیک او زه مخکې تېنه ځه. بیا په دې ځای کې ته ګورې چې څه شی دي. په دې ځای کې ته دا په نښه کړه چې مثال خبرې چې زه نشم کولی ځان کنټرول کوم که چېرې دا غونډ خط درته ووایم، او په دې ځای کې بل دغه خط یې ده چې په داسې ځای کې مخکې کېدل اجازه نه لري سړی. نو خلاصه ډېرې خبرې داسې نه وګورئ صحیح دي، یعنې د صحیح توب پورې ګورئ. تاسې صرف دغه شی په نښه کوئ چې تاسې ته څه پکار دي. په دې ځای کې آیا ته کولی شې ټکټر نه مخکې شې؟ نه. اول خو دا نه یې په نښه کوي. بیا که چېرې وګورئ چې نه، خو دلته 2 دانې دي، 2 یا دي 2 نه دي، او په دې سر کې به یې کومې په نښه. دلته وګورئ دا überholen sich weit zu ringen ist، یعنې دا مخکې چې داسې ځای تاو شوی ده او نشم کولی مخکې شم، نو ته به دا یو باندې کلیک کړې، بس مغه دغه شی به په نښه کړي چې یعنې دا ځای تاو شوی ده. د نور ته به وګورئ چې په دې نورو کې څه نشته. یا مثال خبرې په دغه اول خو 9 صحیح ده. دویمه خبره دا چې مثال خبرې په دې کې 9 شته، خو په دې کې überholen نشته. صحیح ده که نه؟ نو امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوئ. überholen نه ده، überhol sich ده. خو دوستانو خبرې دي تاسې صرف په یوه نور مو امید ده چې تاسې خپله پوه شوي. په دې ځای کې څه وایي چې زه 2 سکنډه صبر کوم. اوس مثال خبرې چې دغه 2 نه په نښه کې په دې ځای کې وایي څنګه چل ده، وایي نه زه د دې نه نشم مخکې کېدی. دلته هم نه ده، دلته هم نه ده. خو په دې ځای کې څه وایي چې مثال überhol sich weit zu ring ist، یعنې چې هغه ځای تاو شوی ده. صحیح ده؟ نو دلته دا صحیح ده. په دې ځای کې مسافه څونه ده یا څونه هغه ده؟ نو 500 نه تر 600 متره پورې مخکې پکې ورځي. چې مثال خبرې دوستانو کولی شي دا عکس باندې کلیک کړي، دغسې راغټ هم کوي. مثال خبرې که چې غواړئ پکې لټول غواړئ، یا بعضې وخت کې لوحې پرې باندې نه پوهېږئ، نو دغه خاطر. او د په دې ځای کې څه وایي چې نه هغه دا ډېر نږدې ده، نو په دغه خاطر باندې چې نه پوهېږم چې پاسې څه مقصد ده، هغه نه زه نه زده کوم. لکه مثال درته تاسې ته یو د معلوماتو په باره کې درته وایم.
ښه اوس دلته دا 20 سکنډه باندې به کلیک دغه شلو ته به وګورئ مثال خبره په ټولو کې ستاسو باید مغزه او سله لګه په ځای که داسې بیخي بې ځای نو نشي کولی چې څه شی مو کې په دې ځای کې څه وایي زه به د موټرسایکل سره احتیاط کوم یا او داسې بس خو خلاصه دلته چې دغه یو کلیک کوئ ګورئ دوستانو او که زه دا چیرې تیز کلیک کوم فکر نه کوم تاسو ته په دې ځای کې زما دا صحیح او غلط هغه معلوم شي ګورئ دغسې چې تیز نه لاړ شم په دې ځای کې څه شی وایي اوس وګورئ دغه خط چې ده په دې کې هم شته خو په دې دلته چې ده 9 ده دلته یا ده یعنې ته په دې ځای کې نشي کولی د دې نه مخکې شي یا نه پوهېږم یا څنګه چل داسې د خط معنا یې درته نه کوم چې اوس خپله پوهېږئ او ختم نو مخکې هغه نورو ویډیوګانو کې مې درته ویلې چې زما مشکل څه شی ده ښه اوس په دې ځای کې کوم هغه کوي نو دلته چې دا یو غلط ده ځکه چې دلته دا سړک داسې تاو شوی غوندې ده هغه ته مخکې نه معلومیږي هغه سپین غټ ګاډی ده که څه ده دغه نه خواته نه معلومیږي نو دلته دا کلیک دا به کلیک رینګ ایست یعنې څو رینګ ایست یعنې ته ځای تاو شوی ده نو او دغه غټې ورسره صحیح ده خلاصه دغسې معلومات کولی شي د هغه سره نو دغه ځای کې ایست یعنې دغه یو غټ خط صحیح ده او بس دا باندې کلیک وکړه نور دوستانو زه به تاسو ته نور څه ووایم دلته دا دوه په نښه کړه زما خو دوستانو دغسې هغه ده نور به زه اوس تاسو ته دوستانو که چېرې ووایم چې باید په دې کې چې په نښه کړي یا مې چې په نښه کړي یا څنګه په نښه کومه نو وایي به چې دا څه وایي دا څه نه وایي خو لیکن زه مجبور یم هغه درته ووایم که نه دا وګورئ که چېرې زه تیز لاړ شم دغه 8 نوي سوالونه زه دا غونډ بغیر د خبرو نه زه تاسو ته حل کوم په دغه ځای کې اوس په دې ځای کې وایي چې څه نومیږي nicht ausreichend یعنې د ځای کې معلومات نشته چې دا سړک څه خیلي ده نو په دې ځای باندې هغه کې دا باقي مانده نور ټول غلط دي اوس ګورئ دغه لاندې ځای کې تاسو ګورئ antwort richtig drücken Sie weiter مثال داسې پسې ښه او دلته به څه 20 سکنډه چې هغه مطلب یې څه ده 20 سکنډه صبر کوي څه شی کوي دوستانو صرف په دې کې زه تاسو ته دا ثابتوم چې دا مګک مونږ خته ښه زه تاسو ته دا ثابتوم چې تاسو صرف په دې پاس ځای خط ویلو باندې هغه نشئ کولی ځکه چې په داسې ډېر سوالونه دي چې مثال خبرې درته وایي was bedeutet das Kreuzung مثال خبرې نور داسې چې درته وایي چې خو ډېر په دغه ځای کې دا ډېر خطونه یو رقم هم شته دي او دې ځای کې مثال خبرې 20 سکنډه چې 15 سکنډه چې خو بهرحال تاسې د دغو نه په نښه کوئ ښه امیدوارم دوستانو تاسې زما مطلب اخیستی په دې ځای کې وایي چې څورینګیست دا وګوره دلته اول خو 9 ځکه دا 3 دانې یا غلط دي او دغه څورینګیست یعنې مثال ځای تاو شوی ده دا صحیح ده مثال خبرې په دې ځای کې په نښه کوي چې په نښه کوي ولا دا 2 دانې واړه صحیح دي 2 غلط دي اوس ګورئ دلته ګورئ که نه جواب داسې نو خلاصه دوستانو زه تاسو سره خبرې کوم خط اصلا زه وایم نه نو تاسو خپله پوهېږئ چې دوستانو خط که زه چېرې ووایم نو بس دوستانو خو حتما بیا نه غلطوم دا وګورئ دوستانو چې زه تاسو سره خبرې کوم نو تاسو خپله دا سوچ وکړئ زه دا خط زه په کوم وخت کې په کوم زمان کې وایم یا پاسې وایم لاندې وایم چې وایم په دې ځای کې مثال خبرې لږ غوندې به درته ووایم په دې ځای کې تاسو چې په نښه کوئ په دې ځای کې دا هینته وګوره دا مثال خبرې چې وایي ich werde abbremsen und hinter dem Radfahrer nachfahren یعنې زه غواړم چې بریک ونیسم او د سایکل والا نه شاته لاړ شم اوس په دې ځای کې بل څه په نښه کوي دغه عکس هم په نښه کوي چې په دې کې یو جواب ده نو تاسې دا دوه مې هغه کوي چې بیخي میز سوال ته وایي میز خط ته مه په نښه کوئ صرف دغه عکس په نښه کوي چې دا د دویم جواب چې ده دویم سوال چې ده 4 واړه صحیح دي کولی شي چې ډېر شیونه صرف بعکسه کې تاسو ته لږ سخته ده چې دغه بعکسه په هغه کې هغه وکړئ دا څه رانمیږي باید یا د دې ځای نه یا دلته د دننه نه تاسې حروفونه په نښه کوئ ته درګه زه په بله ویډیو کې تاسو ته زه بعکسه مغه کړم په دې ځای کې څه وایي زه دا اوس د دې سایکل او موټرسایکل او د دې شیانو شاته روان یم ښه اوس وګورئ صحیح ده په دې ځای کې یو خو دا اوږد صحیح ده او بل په دې ځای کې دا وګوره دا ما د چیش نه په نښه کړی دغه سایت نه وګورئ دلته نوره ډېر سایت هم ورسره شته خو لیکن زه صرف دغه سایت یوه جمله زه خپله مثال خبرې زه په نښه کوم پکې ټول پکې نه په نښه کوم مثال خبرې دلته څه وایي دلته وایي überholen zu ring ist یعنې صحیح خبره ده چې überholen zu ring ist مثال خبرې نشم کولی زه مخکې شم دلته څونه وخت به ته صبر کوې به چی کوې البته مطلب یې داسې که نه صرف 2 سکوندې څه مطلب خو دلته اوس 2 سکوندې صحیح ده ښه څو چې دغه ده
اوس ګوري دوستانو دلته د دې ټیکټر شاته زه پاتې کېږم او دلته دا یو غټ خط صحیح ده تمرین غواړي مغزو کې ځای په ځای کول غواړي او په دې ځای کې څه وایي د هغه د څه نامې دلته پیاده روي ځای ده د دې لپاره مو زه خیال ساتم که شاید داسې په دې خط کې درنه وایي نو خلاصه معنا یې درته نه کوم زه دغونه درته وایم په دې ځای کې وایي زه د دې ګاډو شاته پاتې کېږم نو ټولې غلط دي نور ستا وګورئ نه په دې ځای کې چې دي مثال خبرې په دې ټول خط کې ما چې په نښه کړي ده while is verboten ist یعنې ولې چې دا هغه دي نو verboten داسې یو مغزو کې واچو چې دا verboten چې دا سوال هم غلط ده او دا خبره هم غلطه ده نو دا وګورئ دلته نور زما کلیک صحیح شو نو دوستانو دغسې یو هغه وکړئ دلته په دې ځای کې چې ما په نښه کړي مثال خبرې abendlich دغه abendlich ما په نښه کړي نور دا باقي مانده دا ټول صحیح ګور ورته نو زما دوستانو دغونه زه صرف تاسو سره خپل نظر شریکوم چې زما په دې ځای کې اوس په دې کې وګورئ سیهن ما سیهن هغه کړي که نور په دې اول سر کې هغه ده اوس دغه سیهن دې کې دواړو کې سیهن شته دوستانو زه چې ډېره صحیح خبرې په دې ژبه کې وکړم کېدای شي چې دا سوالونه هم زر بېرته دا خلک بدل کړي ځکه چې یو وارې مې سي ډي واخیسته سوالونه یې بدل کړل اوس مې دغه دا بله سي ډي ده ما سره نو دوستانو اخر دا به څو پورې بدل کړي زه خو دونه خو درته ستړي کړم دونه خو درته وزغلوم چې یاد ځای دلته صرف دا دوه په نښه کوي دا وګورئ یعنې او په دې ځای کې چې په نښه کوي دغلته دا وګورئ دغه عکس کې دغلته روتن اوتو یعنې د دې خاطره زه خیال ساتم دا وګورئ دلته روتن په دې نورو خطو کې روتن نشته بس صرف دا وکلیکئ او مخکې دا وګورئ صحیح ده جواب تقریبا 11 دقیقې څو سکنډه ویډیو شو اوس ګورئ په دې ځای کې تاسو چې په نښه کوي 9 ich will 9 weil ich gerade überhole werden یعنې دغه جواب صحیح ده اوس وګورئ دوستانو په دې ځای کې چې وایي دغه ځای کې دغه اویا په نښه کوي چې دا اویا صحیح دي او په دې ځای کې مثال خبرې دغه لنګه دا وګورئ منځ نه مې واقع کړی زه سر اخر یې نه وایم یو ځای نه زه یوه جمله په نښه کوم مثال تاسو هم دغسې وکړئ تاسو هم کولی شئ اوس دې ځای کې وګورئ په دې ځای کې چې شی هغه دي دلته وایي چې دا غلط ده او دا نه دغه صحیح ده هندلد بس نور شی پسې مه ګرځئ دا وګورئ په دې ځای کې چې دې ځای کې دغه وړکۍ صحیح ده او دلته unclear دا صحیح ده اوس ګورئ خو صحیح و دوستانو خپله چې څنګه پکې په دې ځای کې ته کولی شې مثال نه پوهېږم مطلب یې څه ده خو ته کولی شې د راسته آیا وایي ته د ګاډي په دې سړک تللی شې هو دې راسته لاسته دا وګوره یا ریخت یعنې راسته خواته نور دا نه پوهېږي سایت یې غاړې ته چې منځ کې خو خلاصه ریخت یعنې دغه راسته غاړې ته دا وګورئ دغه ځای کې او دلته په دې بل سوال کې وایي د کوم ځای پورې دلته bis zum Ende یعنې در اخره پورې څو چې دغسې هغه یي نو دوستانو دغسې دغسې یو کونج نو بل کونج نو منځ نه اخوا دا خوا نه کولی شي په دې ځای کې مثال خبرې دا فکر وکړئ تاسو ته وایي چې تاسو د دې ګاډي نه مخکې کېدلی شي یا بس هو دا نه دواړه یې غونډ غلط دي په دې کې بل هغه 12 دقیقې څو سکنډه برابر شو په دې ځای کې اوس چې کوي اوس په دې ځای کې وایي چې اوس دې ځای کې به چې په نښه کوي او په دې ځای کې به دا په نښه کوي پرابلم اوس د نورو خط کې وګوره پرابلم نشته بس دغه یو خط د ستا کاپي ده دا وګوره ټیک خپل کار کوه وګوره خو بې مغزو نه یو که نه دا وګوره دې کې یا ته کولی شې دې نه مخکې شي هو بس بله خبره دا په نښه کوي چې د دې عکس دا دویم سوال چې ده څلور واړه هم صحیح دي صحیح ده دا هیڅ سختي نه غواړي په دې ځای کې یو دا اوږد خط په نښه کړه دا موټرسایکل په نښه کړه چې والا په دې ځای کې دا شی ده په دې ځای کې بل څه شی په نښه کړه په دې ځای کې یو غټ یا او دلته په دې ځای کې وړکۍ یا چې مثال نخ دلته بل یا هم شته خو لیکن په دې ځای کې نخ در Eisenbahn Kreuzung یعنې چې دغه نه پوهېږم دغه لوحې چې دي که نه د دغو شیو په لو ته څه مطلب یې ده خو دغسې به پرې ورځي دا یعنې خلاصه دغه اسانه بې د معنا پوهېدلو امکان لري دوستانو په دې باندې زه تاسو ته معنا درکړم هغه توضیحات درکړم تاسې پرې باندې پوه کړم او بدل شي سوالونه بیا په کې نورې خبرې ګوري دوستانو دلته دا بلایبن په نښه کوي دا بلایبن چې ده یعنې د دې ګاډي یا د دې ټیکټر شاته پاتې کېږم دا غلط ده دا باقي مانده درې صحیح دي ګورئ دوستانو خپله ښه ګورئ په دې ځای کې آیا ته کولی شې د دغه ګاډي نه مخکې شي هو یا نه پوهېږم څه مطلب یې بل څه شی ده خو خلاصه زه خط نه وایم زه سیده خبره کوم خپل نظري خبره درته کوم او په دې ځای کې دغه یو غټ یې په نښه کوي چې دا غټ یې صحیح ده نو دا وګورئ دوستانو ښه بې سوال او بې جواب او بې امتحان او بې هر څه تاسې کولی شئ چې په مخه باندې لاړ شئ
نو په دې ځای کې څه وایي چې هغه چې نه پوهېږم مطلب یې څه شی ده آیا تاسې د ګاډي نه مخکې کېدای شي یو خو د دې ځای نه بلاون یعنې چې د دې ګاډي نه خو بلاون په دې کې شته دلته دریتن دا یې په نښه کوي بس دوستانو کلیک وایي ته صحیح ده نو په دې ځای کې بل دا اوږد خط ګورې ورته زه صرف د اوږدوالي درته هغه کوم نور دوستانو هغه 15 دقیقې پوره شوې دوستانو په پاک کلام سپارم ښه وخت چې بیا